صلی الله علیه وسلم نه چې د زندګۍ یو خبره موږ ته نه ده پرېښې، هر خبره بیان کړې ده او هر لارې امت ته ښودلې ده. مخکې د اوبو والا احکامات تیر شو، د هغې باندې د په کوم اوبو باندې انسان چارهدام وغیره کولی شي، کوم باندې نشي کولی، د هغې بیان تیر شو. اوس ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د قضای حاجاتو د انسان بشري تقاضا ده، هر انسان ته ضرورت پیښیږي. نو اوس د دې آداب هم راته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. فقهاو د احادیثو نه اخذ کړی دی، په یو حدیث کې یو مسله ذکر ده، په بل کې بله، په بل کې بله، هغه ټولې فقهاو را جمع کړي دي او هغې ته یو مجموعه شکل ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته د دې په باره کې وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما انا لکم بمنزله الوالد، وای اے امته د ستاسو دپاره زه په منزله د یو پلار یم. څنګه چې یو پلار وي د انسان، دغسې زه هم ستاسو دپاره په منزله د یو والد یم. اعلمکم، زه تاسو ته ښودنه کوم. فاذا اتى احدكم الغائط، وای زه تاسو ته دین ښیم، ښودنه درته کومه د سمو خبرو. وای کله چې ستاسو کې یو سړی راتګ وکړي قضای حاجت ته، هغه ته ضرورت پیښ شو او زی قضای حاجت کوي، نو فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرها. وای دا یاد ساتئ چې مخ قبلې ته مخ کوئ او مخ قبلې ته شا کوئ. د قضای حاجت په ټیم کې به انسان نه قبلې ته مخ ګرځي او نه به ورته شا کوي. ډېر خلک په دې لارو کوڅو کې ښکاري که نه چې د سره د انسانیت په لار هم نه تېر شوي. زه په دې خبره باندې ماله ډېره سخته غوسه هم راشي. ما څو کسانو ته داسې په ښکاره چې کله فارغه شوي که نه، نو بیا مې ورته په ښکاره باندې هم دا خبره کړې ده. په دې خبره کې د انسان شرمېږو نه په دین کې، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی شرمېدلی، موږ د هغه امت یو. په یو نیمه خبره کې بیخي شرم نه وي پکار. یو د قضای حاجت دپاره اوس به راشي که نه انشاءالله مخکې په دې باب کې، چې د دې دپاره به د ذهن انتخاب کې داسې نه د ځناورو غونته کې بس چې کم ځای دې را پرېښودې. نه، انسان ته خدای پاک عقل ورکړی، شعور یې ورکړی، انسانیت دی، مسلماني ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلمانۍ ټولې طریقې موږ ته ښودلې دي. رسول الله مبارک پهلانۍ طریقه دا ښیي چې زما امتي به نه قبلې ته مخ کوي نه به قبلې ته شا کوي. وجه پکې څه ده؟ وجه پکې دا ده چې همدې قبلې ته دې بیت الله ته موږ مونځ کوو، موږ عبادت کوو، نو چې دې ته موږ د ګندګي مور پرېږدو څنګه خبره ده؟ دا بېدبي نه ده؟ بېدبي ده که نه؟ نو داسې به هم نه کوي چې لکه هغه دغه والا لطیفه راتاو شوه رایاده شوله چې ملا ورته د خپله مخ کړی، نو چې بیا وایي چې ما ورله سر د قبلې نه تاو کړی دی بل طرف ته بېدبي ما. خو به هر حال دا هسې پکې په ذهن کې یو لطیفه راغله، نو داسې به هم نه کوي انسان چې بیا ورله هیلې اختیاروي چې وینا مخ مې یو طرف ته وخو زه ناست دی بل طرف ته وم، داسې به هم نه کوي. ګوره مکمل به نه قبلې ته شا کوي او نه به قبلې ته مخ کوي. ولا یستقبل بیمینه، او د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. دا اکثر په دې کې خلک خطا کېږي. په خې لاس باندې به استنجا هم نه کوي، په خې لاس باندې به استنجا صفایي وغیره به په خې لاس نه کوي. اگر کاغذ ټوش پیپر یا لوټه ولې نه استعمالوي؟ خې لاس باندې استعمالوي د دې لپاره، ځکه الله تعالی خې لاس ته ښو کارونو لپاره پیدا کړی دی او په ګس لاس باندې د انسان دغه ضروريات پوره کېږي. وکانه یأمر بثلاثه احجار، پخوا په زمانه کې دومره سهولیات نو. رسول الله مبارک به فرمایل چې څوک ځي او دسماتي ته نو دې د ځان سره 3 کاڼي واخلي، که 3 کاڼي بیا شو خلا، که 3 کاڼي دی لوټي دی واخلي. او بیا فرمای وینها عن الروث والرمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اډوکونه او د سارو هغه سوټي وغیره چې اوچی شي هغه هم د لوټه پرانګه وګرځي. رسول الله مبارک به د هغې نه منع فرمایله. د سارو د سوټي نه به منع ځکه فرمایله چې یو نجاست سره بل نجاست چرته ځي، نو یو نجاست پې سړی اوچوي ځان پې نورم ګنده کوي، نو څه فایده یې ونه کړله که نه هغې. او بل رمه د اډوکي متعلق رسول الله مبارک فرمایي چې اډوکې هم به استعمالوي. وجه دا ده چې ډېرو روایتونو دا ثابته خبره ده د جناتو شکایت رسول الله مبارک ته راغلی. رسول الله مبارک ته فرمایي وایي ته دې دا امت د دې نه منع کړه چې دی په اډوکو باندې استنجا نه وچوي. وایي وجه دا ده، وایي جي وایي دا زمونږ الله تعالی موږ ته په دې باندې خوراک راکوي.
وای چې کله اډو کې انسانانو غورځي خوراک دیو کې غوخه ته وخوري نو الله تعالی موږ ته باغی باندې نور غوخه پیدا کین وای چې د استنجا او چې نو ظاهره خبره ده چې بیا غزمنګ د استعمال نه وزي نو موږ دغه سوګي پاتې شو نو به هر حال د دینه منی کا چې د دا نه استعمالي د استنجا لپاره چې موږ دغه خروب ضرورت کې راولو. اعلانې نمبر ادب د قضاء حاجت لپاره ده چې کله انسان ته بشری تقاضا پیښ شي نو پهلانې نمبر ادب د هغې دا دی ایتباعد عن اعین الناس. په خو زمانہ کې دا قصې وي خو نن سبا زمانہ کې هم داسې ضرورتونه پیښېدلی شي. ایتباعد عن اعین الناس د خلکو د سترګو نه د نظرونو نه به لرې لاړ شي چې چاته نه ښکاري دی داسې ځای ته به لاړ شي داسې ځای ته به دی لاړ شي چې په کوم ځای کې بلکل هېڅ چاته نه ښکاري دی او د قضاء حاجت بویم څوک نشي محسوسولی یا د صوت आवाज وغیره هم بل چاته نه محسوسیږي. دا ټول د انسان د عزت سره تعلق ساتي دا مسلې نو الله تعالی په انسان باندې لازم کړي ځکه دي هر انسان یو عزت لري یو مرتبه لري او د خلق په وړاندې ځنې عیوب د انسان الله تعالی دا پټ ساتلي دي چې دا چاته ظاهر نشي د چا د دې په بنیاد باندې رسول الله مبارک د دې د پټولو لپاره بهترینه طریقه ښيي عن ایتباعد عن اعین الناس د خلکو د نظر نه بلری لاړ شي څوک یې بوی نه محسوسوي اواز یې څوک نه اوري داسې ځای ته به لاړ شي. نن سبا خو آبادي زیاته ده دا صورتونه په ډېرو کمو ځایونو کې پیښېږي خو به هر حال بیا هم که چېرته داسې ضرورت انسان ته پیښ شي نو داسې طریقه به اختیاروي. دویم نمبر دا دی ان یختار لقضاء حاجته مکانا لینا منخفضا. که چېرته سړی تشو دسماتې کوي د تشو دسماتې دپاره به دی داسې ځای تلاش کوي چې هغه لږ نرم وي چې نرم وي خاورجن وي خاوره لري نو په خاوره کې عموما دا صفت وي چې تشو دسماتې جذب کوي ډایرکټ نو که چېرته دا انسان هلته خپل حاجت پوره کوي دته به رشاش البول ورته ویلی کېږي د قضاء حاجت هغه چې کومې سړي کې وي هغه به دته کپړو ته نه راځي د ده بدن ته به نه راځي دی به د دغې نه محفوظ وي. حالانکه موږ په دې کې ډېر زیات غفلت کوو د غفلت ښکار یو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی هغې کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وایي زما د امت اکثره خلک دا به په عذاب قبر کې د دې تشو امتیازو د ځان نه ساتلو په وجه باندې مبتلا وي د تشو امتیازو د څاڅکو نه به ځان نه ساتي د دوی په بدن په کپړو باندې به راځي نو اکثره خلک به د عذاب قبر د دوی د وجې نه پکې اخته وي. الله دې موږ ته امان راکړي. نو دې څیز کې لږ احتیاط پکار دی. عموما نن سبا خو دا باترومونه داسې دي چې دا خو سخت دي که نه نو خامخا چې سړي ته په پرېشر باندې او دسماتې ورغلی وي په تیزه نو که هغه لاندې لګي نو خامخا به سړي کې راوچتېږي. د دې دپاره یو داسې تدبیر اختیارول پکار دي چې دا دې څاڅکو نه انسان بچ شي چې دا بدن ته کپړو ته راونه رسېږي. دریم نمبر دا دی ان یقول قبل دخوله فی بیت الخلاء مخکې د باتروم د دننه کېدلو نه به دی دعا ووایي. لا باتروم ته تر اوسه پورې داخل شوی نه دی دی به مسنون دعا ووایي. مسنون دعا اعوذ بالله من الخبث والخبائث پناه غواړم زه په الله پاک سره من الخبث د خبيثانو نه والخبائث او د خبائث چې نور څومره د خبائث اجناس دي مطلب شیاطین دي که جنات دي که دغسې نور څه مخلوقات دي د هغې ټولو نه به دی امن او امان وغواړي پناه به ترې وغواړي. د دې دعا برکت به دا وي چې د ده د ملایکو نظر هم په ده باندې بیا نه لګي. بل دا چې د ده سره کوم شیاطین وي هر انسان سره یو شیطان وي هغه شیطان به هم د قضاء حاجت په وخت کې د ده نه بهر پاتې شي. حدیث شریف کې راځي کوم انسان چې د اودسماتې دعا ونه وایي باتروم ته د دننه کېدلو دعا ونه وایي رسول الله مبارک فرمایي وایي شیطان د ده د مقعد سره لوبې کوي. شیطان د ده د مقعد سره لوبې کوي باقاعده. حدیث کې دا الفاظ ذکر دي د ابو داود شریف حدیث دی ترمذي شریف هم راغستی دی لوی حدیث دی. نو د دې د وجې نه مسنون دعاګانې ویل پکار دي د دغه څیزونو نه الله تعالی انسان ته امان ورکوي. دا مې پکې لږ تفصیل بیان کوم مختصر ویم. پهلانې نمبر دا چې دی به د خلکو د نظرونو نه لرې لاړ شي د خلکو د نظرونو نه به لرې لاړ شي چې بوی څوک نه محسوسوي اواز څوک نه اوري ویني څوک نه. دویم نمبر دا داسې ځای به خوښ کړي چې په هغې کې د تش دا دی والذي يريد قضاء حاجته في الصحراء فإنه يأتي بالتعوذ. که یو سړی باتروم ته دننه کېږي نو د هغې دپاره خو موږ دا وویل چې دعا به ووایي مسنون. اوس که یو انسان په صحرا کې دی هلته بیخي باتروم شته دی نو صحرا ده داسې علاقې وي بعضې وخت کې ضرورت پیښېږي انسان ته نو په هغې کې مسله دا ده
چې تر څو پورې بګ نه د کلاو شوی تر هغه وخت پورې د دعا اجازه ده. دعا به د هغې نه مخکې ووایي چې دا بګ یې نه ده کلاو کړی، کله بګ کلاو شوله بس د هغې نه وروستو بیا به دعا نه وایي، بیا به صرف الفاظ هغه معنا په ذهن کې راولي که هېره شوې وه، که هېره شوې وه د چا نه دعا مسنون دعا ویل بیا به صرف هغه معنا ذهن ته راولي، فکر به وکړي چې بس ما ته د خدای پاک د څومره شریر جنات دي شیاطین دي د دې ټولو څیزونو نه د خدای ما ته پناه راکړي، او که نه لا تر اوسه پورې ورته یاده ده نو بګ یې تر څو پورې نه ده کلاو کړی هغې نه مخکې به دعا ووایي. بله مسله دا ده کله چې بیت الخلا ته انسان دننه کېږي نو دا ضروري خبره ده، دا یاد ساتئ. بیت الخلا ته د دننه کېدلو په وخت کې ګسخ به استعمالو، د راوتلو په وخت کې به خیخ په استعمالو. په دې کې فقها ډېر لوی حکمت بیانوي او ډېره لویه وجه رسول الله مبارک چې دا بیان کړی دی په دې کې ډېر لوی خیر دی. وجه دا ده د انسان ټول قوت او طاقت په خیخ په باندې، په کوم خپه باندې؟ په خیخ په باندې د انسان ټول قوت د جسم ټول طاقت دا په خیخ په باندې ډېر زور راځي. کلم چې انسان وفات کېږي دی ولاړ وي د ښي طرف ته غورځېږي، کلم چې انسان وفات کېږي اقدمي څه اټیک وغیره راشي په چا باندې د همیشه د ښي طرف ته زور کوي. نو خدای مکه که چېرته دی د بیت الخلا په وخت کې دننه کېدلو په وخت کې داسې قسمه مسله پیښېږي نو دی به د بهر طرف ته راپرېوځي، ځکه خیخ په به وروستو وي که نه، ګسخ په به مخکې وي او د راوتلو په ټایم کې خیخ په مخ کې، نو حکمت پکې دغه دی چې بیا هم بهر طرف ته انسان راځي که نه، نو د بد ځای نه د بد مرګ نه به انسان بچ وي. بل رسول الله مبارک بیان کړي که دغه حکمت پکې هسې بیان هم نه کړي که نه، نو د رسول الله مبارک سنت دی، بس زمونږ پې ایمان دی. پنځم نمبر دا اخرنۍ بس دغه مسله ذکر کو، ای یجلس معتمدا علی رأسه علی رجله اليسرى. کله چې انسان خپل حاجت دپاره کینی په ګس خپه باندې به زور کوي، معنا دا ګس طرف ته به لږ معمولي زور کوي. دا د قضای حاجاتو د آدابو نه ده. وجه دا ده چې انسان ته په دې کې اسانتي ډېره وي. فقها فرمایي وایي چې په دې کې اساني ډېره زیاته ده، د انسان وخت لږ لګي په دې باندې چې کله په ګس خپه باندې معمولي غونته کې زور وي نو د انسان په حاجت پوره کولو کې دا انتهایی اسانه ده، نو په دې سره به انسان حاجت په اسانۍ سره پوره شي او زر به دی فارغ شي د دغه ځای نه به راوځي. بس دا بله موړه مسله دغه هم پسې خیر دی بیان کړو، خو په دې کې عموما خلک داسې کوي چې اکثر د خلکو نه دا لږ غفلت په دې کې کېږي چې کله باتروم ته ځو نو سر به پټو خپل، ای یغطي رأسه. رسول الله مبارک د دې متعلق فرمایلي کله چې انسان قضای حاجت ته کینی په کار دا ده چې دی خپل سر پټ کړي، دی خپل سر پټ کړي، یا ټوپۍ یا رومال یا دغسې بل څه څیزه په سر باندې واچوي چې د سر پټ شي. نو د قضای حاجت په وخت کې سر پټوله دا هم د قضای حاجتو د آدابو نه ده. کله چې انسان خپل ضرورت پوره کوي، انسان ته ضرورت پېښ شي بشري تقاضا راشي، نو په هغه ټایم کې دی د کوشش دا کوي چې د ځمکې کې کوم د سوري وغیره وي دی کې د تش او دسمات نه کوي. رسول الله مبارک د دې نه منع فرمایلی ده، وایي چې دی خپل تش او دسمات تشې بولي د یو سوري طرف ته نه کوي. وجه پکې دا ده که چېرته دی په دغه کې بول وکړي نو شاید چې په دې کې دننه یو زهریله څیز یو زنده سر وي او هغه راورسېږي راوځي په هغې سره او هغه ته تکلیف ونه رسېږي. د هغه کور دی مثلا که مار دی لړم دی یا بل څه څیز دی که چېرته دغې ته هغه اودسمات یې ورسېږي نو ظاهره خبره ده هغه به په هغې باندې په تکلیف شي او راووځي. نو که تیاره وه او که رڼا وه نو ده ته به تکلیف ورسوي. یوه ورځ مونږ په هسپتال کې وو، زما والد صاحب مریض و ډېر سخت، خواته مو یو ملګری هسپتال کې په بیډ باندې پروت و، د هغه په دې دا غټه ګوته څه ده په دې باندې مار چک لګولی و. چې ولې تپوس مې دې وکړو نو ما یې مار د رانیولو که څه چل یې کوو، وایي شپې ته شو اودسمات ته راووتم اودسمات یې مې کوو نو چې څنګه کېناستمه بس لوټې ته مې لاس کړو ډارې راته خوله واچوله، هغه مې مار د سر نه راونیولو. نو کله ناکله داسې کېږي حشرات الارض دي، دا خو په ځمکو کې دننه اوسېږي، د ځمکې مخلوقات دي، نو لحاظه د دې د تکلیف نه ځان هم ساتي او هغوی ته به هم تکلیف نه ورکوي، هغه هم د الله تعالی مخلوق دی. بله دا چې په لاره کې او په مقبره کې، په لاره کې او په مقبره کې په دې کې به تش اودسمات نه کوي.
ځکه لاره د عام مسلمانانو د عام ورخت لپاره پیدا کړې ده. په دې باندې مسلمانان عام ورخت کوي، ګرځي پی خپل ضرورت حوایج پوره کوي. که چېرته دته د دې تشو د اسمات نه یاد نور تقاضونه وغیرہ نه د کپړو ته اثر ورسي، د کپړې په دې باندې پلیت شي یا کم سے کم غلاره په ګنده شي، دا غي په وجه باندې په دې باندې مخلوقات نشي تیرېدلې، تکلیف وته ملاويږي، نو خامخات بیا وی وغیرہ وی او غلاره هم پلیت شي. نو د دې د وجه رسول الله مبارک دا آداب خودلې دي چې په لار کې با ضرورت نه پوره کوي انسان. او په مقبره کې ځکه چې مقبره د هر انسان اخري آرامګاه د مسلمان لپاره اخرنۍ کور مقبره ده او هر انسان قابل عزت او قابل شرف دی. دا معنا نه ده انسان چې بس کنده دی ته وستا او سوروي ولنا. الله تعالی د مسلمان سره ډیر قدر پیدا کړی دی. ګوري چې کله پیدا شي خلک یې پاک صفا کی صفا کپڑے وته واچي، بیا اذان اقامت وشي، دا غین ورستو چې کله دی وفات شي، د وفات نو ورستو الله تعالی د سینې پرې د وفات نو ورستو بیا علم کولې شي، صفا کړی شي، پاک کپن ورته نوې چې بالکل یو پیرم دی استعمال شوی هغه وته واچي او بیا په عزت سره جنازه وشي او ډیر خلک مسلمان شي او په قبر کې دفن کی. دا مسلمان د عزت زیاده د عزت نو کال ته سره خپل تقاضا حاجتونه پوره کوي. ظاهره خبره ده د مقبري بيد بيد مسلمانانو بيد بيد نو د دې بيد بيد ځان ساتي. بل دا خبره زه تراجي بعض وخت کې جنازه وي یا د چا څوک ملګری وفات شوی څوک اکثر خلک چې مقبري ته لاړ شي قبرونو باندې کی نو دا ډېر لوی بيد بيد باقي پاسه نه دي کې ناستل پکار چې انسان ژوندې دی په ژوندې کې دا دومره قدر دی چې هغه باندې باندې قدم نه اړي. څوک ودره یو د سړی دی په هغه باندې قدم نه اړي چې د څه په واوړي، ځکه دا په سینه کې قرآن وی، دا په سینه کې بد څه او څه پراته وي، دا په سینه کې په نوې اسم دی کنه په قرآن څخه څه نه دا په ځل کې ایمان او د ایمان نو د مسلمان سړی په ځل باندې څنګه قدم د پاسه اړي. نو د دې قضاء حاجت انسان په هغه ځای کې قضاء حاجت نه کوي، په کوم ځای کې چې خلک راجمع کیږي او ورته خبره اترې کوي، غب شپ لګي، په کوم ځای کې یعنی نن سبا وو ته اجره وایي یا اجروي او داسې سیوي چې هلته خلک راجمع کیږي او باغې کې غب شپ تکینی خبرو اترو ته د یو بل احوال ته پوښتنه تکینی. نو په داسې ځای کې به انسان خپل قضاء حاجت نه پوره کوي. نن سبا خو واشرومان وغیرہ شته دي نو خبره اسانه ده لګم، خو په هر حال بیا هم چرته داسې سیوي الته انتظام نه وي نو داسې منه کوي چې د اجرې په میاشت کې خپل حاجت پوره کړي. دا ډیره قبیحه خبره ده، فطرت ته نه ده قبوله. رسول الله مبارک دې څه منع فرمایلی ده، د انسان فطرت د پاکوالي تقاضا کوي او په دې کې نجسواله پروت دی، په دې کې ګندګي پرته ده، ځکه د هر چا فطرت الله تعالی پاک پیدا کړی دی، پاک څیزونه خوښوي. نو ظاهر خبره ده کوم ځای کې چې خلک راجمع کیږي او خپل خبرې اترې کوي، یو بل احوال ته پوښتنه کوي، کار ته داسې قسمه ناوشي نو خامخا به تخلق ته تکلیف ملاويږي. لسم نمبر دا چې با په داسې ځای کې او د اسمان دې نه کې چرته چې میواداري ونی ولاړې میواداري ونی دی یو ځای کې هغه ځای کې او د اسمان دې نه کوي. د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. بل دا په من کې چې لوی مصیبت ده او عامه ده دا غلطي هر یو سره په کې اخته د قضاء حاجت په وخت کې خبرې کول، قضاء حاجت په وخت کې خبرې کول دا عمومي په دې کې خلک تداوی ناس دی بوي او کریم متراشي د خبرې په کې چې زبردست واقعا مو کې بیان کړي. نو ما په خپل سترګو باندې بلا شي خلک لیدلې دي، ناس دی به کله په سلام مو واخلي، سلام جواب هم پکې ورکړي. ناس دی په قضاء حاجت دی وړي بوله ته وړي بوله ولې نه چې وړو بوله ته سړی ناس دی وي. دا به نبی رسول الله مبارک تور دومره فقهاو دومره زورونه په دې باندې بیان کړی دا چې یو سړی قضاء حاجت ته ناس دی دی به تر هغه وخت پورې خبرې نه کوي کله چرته یوړون ولیدلو چې یوړون سړی روان دی نابینا او هغه بالکل نظر نه لګي، مکمل ختم دی نظر او د دا یقین دی کله چرته ما ته आवाज نه کوم مخ ته کند د کند د ورغورځيږي نو د دومره پورې اجازه نشته چې چرته د یقین چې د کند نه بچکیږي تیری आवाज منور کوي. خو که چرته یقیني دا چې د کندې ته ورځيږي لګیا دی نو دی بیا आवाज ورکي، आवाज به ورکي چې ودرېګا لاندې ورځيږي نو دی به منه کی. دومره پورې زورنا په هاو بیان کړی دا چې چرته دومره اشد ضرورت پېښ شو نو आवाज ورکي. ها البته ځنې کتابونه دا راغستې ده یو انسان د قضاء حاجت ناس دی والده ورته आवाज وکړي نو
نو د والدین د درجه او د هغې د قدر او د احترام د وجې نه شریعت د دې خبرې اجازت ورکړی صرف په او سره جواب ورکړه یا په نه سره څه خبرې ته پوه شو کې په او یا په نه سره والدین ته جواب د والدین ډېر لوی حقوق دی ډېر لوی حق دی نو شریعت د دغې دپاره ځینې کتابونه دا راغستې ځینې فتاوو دا خبره راغستې چې خپلې والدین ته په او یا په نه سره جواب ورکولی شي دومره پورې صورت یې لیکلی دی که یو انسان په مونځ باندې ولې نه دی ولاړ او والده د یو خبرې دپاره اواز کوي بار بار نو د هغې دپاره خو شریعت دا اجازت ورکړی چې د مونځ باندې هغې ته اواز ورکړي نو دغه ډېر لوی عذر دی خو په هر حال چې ډېر اشد عذر نه وي قضای حاجت په ټیم کې به اواز نه کوي ځکه دا هم د انسان بېدبي دا فطرت دا تقاضا نه کوي د فطرت د تقاضې خلاف دي دا خبرې چې یو انسان کې ټولې کپړې خپل بدن کې ښکاري او بیا په هغې کې بیا خبرې هم کوي نو د دې نه شریعت نه فرمایي پهلاني نمبر مې دا وویل چې په کوم ځای کې خلک راجمع کېږي هلته د یو بل احوال د پوښتنه کوي د یو بل په باره کې معلومات حاصلوي د مریض تپوس کوي وغیره نو هغه ځای کې حاجت انسان نه کوي بله دا چې میوهداره ونه چېرته ولاړه وي د میوهدارې ونې لاندې هم اودس ماتې نه کوي او بله دا چې د قضای حاجت په وخت به خبرې نه کوي د خبرو نه یو ادب دا دی چې کله انسان قضای حاجت ته کښېني نو دی به نه د قرآن تلاوت کوي او نه به د یو دعا مسنون چې کومې دعاګانې دي د هغې لوستل به هم نه کوي نه به چېرته د ذکر څه الفاظ وایي د قضای حاجت په وخت کې د قرآن د تلاوت نه هم ځان ساتي بالفرد والمحال ځینې خلک داسې وي چې بعضې وخت کې ما نه دا تپوس بار بار شوی دی ډېرو کسانو رانه کړی ځکه دا مسله ذکر کوم یو نیم ملګری انسان دی باتروم کې ناستې وي او په هغه ټایم کې اذان شروع شي نو ځینې خلکو فکر د اذان طرف ته لاړ شي او هغه الفاظ د سړي په هغه باندې راځي نو دې کې کوشش کول دا پکاري چې لوټې سره یا بل څه سره ځان مصروفه کول بهتره خبره ده چې هغې سره ځان مصروفه کړي نو د انسان ذهن د هغه اذان نه د هغه الفاظو نه واوړي بل طرف ته شي نو ځکه نامناسبه خبره ده بېدبي ده د اذان یا د قرآن دغسې تلاوت بعضې وخت کې د انسان په ژبه باندې یا په زړه باندې داسې خیالات راشي چې په هغې کې د قرآن تلاوت کوي دی یا صحیح نو داسې څیز کې ځان مصروفه کول پکار دي په دغه ټایم کې چې هغه ذهن د هغه خبرې نه واوړي نو د قرآن د تلاوت نه به ځان ساتي او مسنون دعاګانې دا به د قضای حاجت په وخت کې نه وایي بل دا که چېرته یو ځای کې ولاړې اوبه دي لږې اوبه دي په هغې کې قضای حاجت کول یا تش اودس ماتې کول دا بالکل مکروه تحریمي دي په دې کې به نه کوي رسول الله مبارک د دې نه منع فرمایلی ده چې په ولاړو اوبو کې لږې اوبه دي چېرته په هغې کې به قضای حاجت دی نه کوي دغسې مای جاري دي جاري اوبه دي په جاري اوبو کې به هم دی اودس ماتې نه کوي د هغې نه به هم ځان ساتي بل دا چې یو غسل خانه وي یو باتروم وي نو غسل خانې عموما اوس ډېر زیات کمو کورونو کې به دا رواج پاتې وي ځکه خلک یو باتروم جوړ کړي او په هغې کې غسل خانه هم وي او باتروم هم وي دواړه خلک یو ځای جوړوي نن سبا ځکه ځمکه خو ګرانه وي دومره وس د چا چرته کېږي چې د دې لپاره دومره غټه ځمکه بیا والي او ځای په ځای پکې باترومونه او غسل خانې بېلې بېلې جوړې کړي نو ظاهره خبر د ضرورت په بنا باندې خلک غسل خانه او باتروم یو ځای جوړوي نو کوشش دا کول پکار دي کوم طرف ته چې باتروم لګېدلی دی فلش هغه طرف ته تش اودس ماتې که راشي انسان ته نو هلته کول پکار دي د لامبلو په ځای کې د تش اودس ماتې نه ځان ساتل پکار دي د دې لپاره مین وجه فقها دا فرمایي چې کوم انسان د غسل خانې په ځای کې کوم ځای کې چې دی لامبي هغه ځای کې تش اودس ماتې کوي دې انسان ته د وهم او د شک بیماری لګېږي دې انسان ته د وهم او د شک بیماری لګي وجه دا ده چې کله دې تش اودس ماتې وکړي په هغه ځای کې نو که بیا په ځان باندې دی بارنه اوبه تویوي د ده په زړه کې بیا دا شک پیدا شي چې وایي دلته خو ما تش اودس ماتې کړی اوس هغه سوي کې په ما باندې راغلی دی زما بدن به بېلمازه شوی نو دی به بار بار بیا خپې وینځي او بدن باندې به وباړی او په ځمکه باندې به بیا بار بار وباړی نو ده ته به یو وهم غونته کې یو شک غونته کې ولګي د دې په وجه باندې فقها فرمایي رسول الله مبارک چې منه فرمایلي د حکمتونه هم پکې ډېر دي د قضای حاجت لپاره یو ادب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منه فرمایي یو انسان خپل قضای حاجت پوره کړي د هغې نه وروسته صفایي کوي نو د صفایي لپاره به دی ښی لاس نه استعمالوي معنا دا چې په ښي لاس باندې به ځان نه صفا کوي صفایي لپاره به ګس لاس البته د ښي لاس په مدد سره د هغې اوبه اچولو د هغې نه به کار اخلي نور صفایي به ګس لاس باندې کوي بل دا چې کله انسان تشي بولي کوي نو د دې لپاره عموما بعضې وخت کې داسې وشي انسان ته عذر وي د عذر په بنیاد باندې که څوک ودرېږي او په ولاړه باندې خپله حاجت پوره کړي نو جایز دی کراهت پکې نشته بیا ځکه هغه عذر دی
او که عذر نه وي بلا عذر په ولاړه باندې وړي بولي کول دا مکروه دي ځکه چې دا تشه بولي دا پس مکه باندې ولګي نو خامخا دې د اصل کې برازي او د بدن باندې ولګي کپړو باندې ولګي او رسول الله مبارک فرمایي فإن عامة عذاب القبر وای چې منه دا د عذاب د قبر عذاب عموما وای دا د دین وی کلم چې دا د تشو امتیاز کې انسان ته کیږي نو د دې د وجنه عمومي د قبر عذاب انسان باندې مسلط کیږي بل چې کله قضای حاجت کو کې کا صحراوي او کور کې باتروم وغیرہ استعمال شي نو په خیخ په باندې بدا غزين راځي کیږي خیخ په مخ کې که صحابه اور کو رسلو کې دعا وو الحمدلله الذي تبعني الاذى وعافاني نو دعا وو